سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. در 50م څپرکی د باکتامون انتقام. شاهزادګۍ باکتامون د جنگ د الهي په معبد کې له هورمهب سره د یوې شپې تر تیرولو وروسته امیندواره شوه. شاهزادګۍ له خپل میړه څخه کرکه کوله، ځکه هڅه یې کوله خپل ماشوم په خپله خېټه کې مړ کړي، خو بریالی نه شوه او دغه ماشوم یې وزېږاوه. له دې وروسته چې ماشوم وزېږېد، ماشوم یې له هغې بیل کړ چې هغه یې ونه وژني او یا یې په ټوکرۍ کې کېنږدي او په نیل سیند کې خوشی نه کړي. د دې ماشوم د زوکړې په هکله کیسې او افسانې جوړې شوې. داسې اوازه هم خپره شوه چې کله ماشوم نړۍ ته سترګې رڼې کړې، سر یې د جنگ د الهي په شان و او پر سر یې د جنگ مخصوصه خولۍ وه. هورمهب به دغه ماشوم د رامسس په نوم یاداوه. کله چې دغه ماشوم وزېږېد، هورمهب د مصر په جنوب کې له تورپوستو سره په جنگ بوخت و او د هغه ګاډۍ دغه خلک وژل، ځکه چې تورپوستو په جنگونو کې ګاډۍ نه وی لیدلې او نه پوهېدل څنګه د ځان دفاع وکړي. هورمهب د هغوی کورونه چې له لوښو او لرګیو جوړ شوي ول وسوځول. ښځې او ماشومان یې د موریانو په توګه مصر ته راوستل او تورپوستي نارینه یې په خپل پوځ کې شامل کړل چې هغوی بیا زړور او بې باکه عسکر شول. له دې وروسته چې تورپوستي د هورمهب په پوځ کې شامل شول، آزاد شول چې د خپلو اصولو او عقیدو په اساس څرنګه چې دوی غواړي ډولونه ووهي او ونڅیږي. د تورپوستو نڅا د هغوی په روحیې عجیب اغېز درلود او له دې وروسته چې نیم ساعت وګډېدل، داسې به زړور شول چې له یوې نیزې سره به د زمري جنگ ته ورتلل. هورمهب پوهېده چې د هاتي پر خلاف په راتلونکي جنگ کې له هغوی څخه استفاده کولی شي او داسې عسکر به د هغوی جنگ ته واستوي چې د هاتي تر عسکرو ډیر زړور دي. هورمهب د تورپوستو په ټاټوبي کې ټول څاروي او مالونه مصر ته ولېږدول، تر دې حده چې په مصر کې شیدې ډیرې پریمانه شوې او ډیرو بېوزلو کسانو هم غوښه خوړلی شوی. په مصر کې د لوږې له کلونو وروسته له کروندو څخه ډیر غنم ترلاسه شول او خلک پر ډوډۍ، اوربشو او شرابو ماړه شول. کله چې په میندو خپلو ماشومانو ته تی ورکاوه، له خدایانو به یې د هورمهب لپاره د نور ځواک غوښتنه هم کوله، ځکه پوهېدل چې هغه په مصر کې شیدې، مستې، غوښه او په غیر مستقیمه توګه غنم او د اوربشو اوبه پریمانه کړي دي. خو د مصر له جنوبه د تورپوستو د مالونو لیږدولو، د هغوی د کورونو سوځولو او نورو جنایاتو تورپوستي داسې ویرول چې خپل هیواد یې پرېښود او د پیلانو، زرافو او زمریانو د ټاټوبي پر لور وتښتېدل. له هغه وروسته تر څو کلونو پورې د مصر په جنوب کې د کوش په نامه ټاټوبی شاړ پاتې شو. هیچا هلته ژوند نه کاوه چې مصر ته قلنګ ورکړي. خو مصر په دې خفه نه شو چې له کوش څخه یې قلنګ نه اخیست، ځکه چې تر دې مخکې هم دې ټاټوبي مصر ته څه نه ورکول، نو د قلنګ نه ورکول د مصریانو لپاره عادي چاره وه. په داسې حال کې چې د سترو فرعونانو په وخت کې کوش د مصر د عاید لویه سرچینه وه او مصر تر کوش زیات له سوریې څخه ګټه کوله. هورمهب د مصر په جنوب کې له 2 کلن جنگ وروسته له ډیرو غنیمتونو سره مصر ته راستون شو او خپلو عسکرو ته چې ډیر پکې تورپوستي ول سره او سپین ورکړل. طبس ته د هورمهب په راتګ سره 10 ورځې او شپې په دې ښار کې جشنونه جوړ شوي ول. نشه عسکرو به له سهاره تر ماښامه او بیا له ماښامه تر سهاره په واټونو کې چکرې وهلې او له دې جشن وروسته د مصر یو شمېر ښځو له تورپوستو سره ودونه هم وکړل. کله چې هورمهب د مصر له جنوبه راستون شو، خپل زوی رامسس به یې تل په غېږ کې و او په ویاړ سره به یې خلکو ته ورښود، ویل به یې وګورئ دغه هلک زما له ذاته دی، خو د فرعونیانو او خدایانو وینه یې په رګونو کې ده. کله چې هورمهب طبس ته راستون شو، لاړ چې آمي وګوري، خو لکه چې ومې ویل آمي د لیونو په شان شوی و. د ما څخه وډار شو، دروازه یې په ځان پسې بنده کړه او د دروازې له شا یې وویل، زه له تا ډارېږم ځکه چې ته راغلی یې ما ووژنې. هورمهب له دې خبرې سره وخندل، په یوې لغتې یې دروازه ماته کړه، ویې ویل، آمي ما اورېدلي ول چې ته لیونی شوی، خو تر دې مهاله مې باور نه کېده.
اوس چې ګورم ستا د لیونتوب په اړه شوې خبرې سمې دي، ځکه که ته لیونی نه وي نو پوه شوی به وي چې ستا له مرګه ماته ستا ژوند ګټور دی. که زه پوه شم چې ته مرې، چمتو یم چې له کوشه راوړې نیمایي شتمني به په معبدونو کې قرباني کړم چې ته ژوندی پاتې شي، ځکه چې یو بل جنگ په مخ کې لرو چې په دې جګړه کې به د مصر ملت له بلې بدبختۍ سره مخامخ شي. نو ته باید ژوندی پاتې شي، ځکه چې مصریان خپلې ټولې بدبختۍ ستا له لوري وګڼي. هورمهب د خپلې میرمنې باکتامون لپاره ګران بیه ډالۍ راوړې. په دغو ډالیو کې د سرو زرو ډبرې هم وي او په هغو ټوکریو کې ایښودل شوي وي چې تورپوستو ښځو اوبدلې وي. دغه راز یې هغې ته د زمري پوستکي چې هورمهب په کوش کې ښکار کړي ول د شتورمرغ بڼکې او ژوندۍ بیزوګانې هم راوړې وې. خو شهزادګۍ هیڅ یوه ډالۍ ونه منله او ویل هورمهبه، خلک فکر کوي چې زه ستا میرمن یم او ما ستا لپاره یو ماشوم راوړ، نو همدا ستا لپاره کفایت کوي او ته له دې وروسته باید له ما سره تفریح ونه کړې. که وغواړي چې په معبد کې د هغې شپې په شان په زور له ما سره ساتیري وکړي، زه به له تا داسې غچ واخلم چې د هرمونو له جوړېدا راهیسې به هیڅ یوې میرمنې له خپل خاوند نه وي اخیستی. د دې لپاره چې تا وشرموم، له موریانو، پنډیانو او پادوانانو سره به د تپس ښار په منځ کې او یا د نیل سیند پر غاړه تفریح وکړم، ځکه چې زه له تا څخه کرکه کوم او کله چې تا وګورم کانګې راځي. دغه مقاومت له شهزادګۍ سره د تفریح کولو لپاره د هورمهب هیجان نور هم زیات کړ. کله چې زه ولیدم نو له باکتامون څخه شکایت وکړ او ویل زه غواړم له دې ښځې سره څملم، خو هغه اجازه نه راکوي. ومې ویل غوره دا ده چې له نورو ښځو سره سات تېر کړې، خو پر هورمهب باندې باکتامون داسې ګرانه وه چې نورې ښځې یې په نظر نه ورتلې. په دې وخت کې له ما وغوښتل داسې درمل ورکړم چې باکتامون ته یې ورکړي چې پر هغې ګران شي. ما وویل دغسې درمل نشته. ویل داسې درمل راکړه چې هغه ویده کړي او زه وکړی شم په خوب کې له هغې سره خپل سات تېر کړم. ما وویل د خوب درمل د ښځو له طبیعت سره اړخ نه لګوي او په دې ډول هورمهب چې وی نه کړای شول له ما څخه د خوب درمل ترلاسه کړي. وروسته یې له یو بل ډاکټر څخه دغه درمل ترلاسه کړل او د باکتامون له خبرتیا پرته یې پر هغې وخوړل. شهزادګۍ ویده شوه او بیا هورمهب ورسره تفریح وکړه، خو کله چې شهزادګۍ راویښه شوه نو له هورمهبه یې کرکه او کینه نوره هم زیاته شوه. هورمهب چې غوښتل یې له خپلو عسکرو سره سوریې ته لاړ شي چې هاتي له سوریې څخه بیخي وباسي، هغه هېواد ته له روانېدو مخکې شهزادګۍ ته ورغی چې خدای پاماني ورسره وکړي. شهزادګۍ ورته وویل هورمهبه در په زړه کړه چې ما څه درته ویلي ول، او که راستنېدا په وخت کې پوه شوې چې ما رسوا او د اوس کړی یې نو د اعتراض حق نه لري. هورمهب وخندل او لاړ. کله چې هغه سوریې ته لاړ شهزادګۍ بیا متوجه شوه چې امیندواره شوې ده. د امیندوارۍ په وخت کې یوې کوټې ته ننوته او بیا راونوته. شهزادګۍ ته به یې له یوې درڅې څخه خواړه ورکول. کله چې د لنګون وخت راغی هغه تر څارنې لاندې وساتل شوه چې خپل زوی ونه وژني، خو باکتامون ماشوم مړ نه کړ او نوم یې ستهوس کېښود، یعنی د ست بچی. په پخواني مصر کې د نن ورځې د ابلیس په شان یو شی موجود و چې ست نومیده. همغه ډول چې شیطان له خدای سره مخالفت کوي، ست هم د مصر له خدایانو سره مخالفت کاوه. له دې وروسته چې باکتامون د لنګون له پرکالۍ ښه شوه، ځان یې سینګار کړ، د کتان جامې یې واغوستلې، له زرینې ماڼۍ څخه راووته او د تپس د کپلورونکو د بازار پر لور روانه شوه. هلته یې کپلورونکو او هغو خرکارانو ته چې په خرو یې کبان راوړي وو وویل زه شهزادګۍ باکتامون او د مصر د پوځ د قمندان او ستر صوبمن هورمهب میرمن یم. تر اوسه مې د هغه لپاره 2 زامن زیږولي دي، خو پر دغه سړي ګرانه نه یم او له ما سره تفریح نه کوي، ځکه خو نن د کپلورونکو بازار ته راغلی یم چې تاسې ته ووایم د نیل د ساحل ګڼو ونو ته راشئ او له ما سره تفریح وکړئ. دا ځکه چې زه ستاسې له خشونت او بې تربیتۍ څخه خوند اخلم او ستاسې د کبانو بوی ما لیونی کوي. کله چې خرکارانو او کپلورونکو دغه خبرې واورېدې ووېرېدل او له هغې څخه وتښتېدل. خو باکتامون د کپلورونکو د بازار په منځ کې د کتان جامې خلاصې کړې او خپل اندام یې نارینهو ته ور وښود. ویې ویل تاسې نه ګورئ چې زه څومره ښکلی یم؟ چیرته زما په شان ښکلې میرمن پیدا کولی شئ؟ راشئ او د نیل سیند تر څنګ تر ګڼو ونو لاندې له ما سره تفریح وکړئ. زه له یوې ډیوې پرته بل شی نه غواړم، خو کله ما سره مو له تفریح خوند واخیست باید یوه لویه ډبره راته راوړئ. د مصر په تاریخ کې چا نه دي لیدلي او نه اورېدلي ول چې دغسې پیښه دې شوې وي. نارینه په سر کې له باکتامون څخه وتښتېدل، خو کله چې د هغې ښکلی اندام ولید او د هغې د بدن عطر تر سپږمو شول ویې ویل دغه شهزادګۍ د سخمت الهه ده. نو کله چې یوه الهه د نارینهو منځ ته راځي او هغوی ته وایي چې له ما سره تفریح وکړئ، د دې حکم له اجرا سرغړونه ناشونې ده.
ګنې د خدایانو له قهر سره به مخامخ شو، ځکه چې بشر همداسې پنځول شوی دی چې د خپلو غریزو د ارضا لپاره د منلو وړ دلایل راوړي. شهوت، کینه او حرص د خدایانو په نوم او یا د هیواد او د ملت د لوړو ګټو په نوم آراموي. ځینو نارینه‌و به ویل که د جنگ د الهي امر ونه منو نو د خدای له قهر سره به مخامخ شو. بله دا چې هغه ډالۍ چې دغه شهزادګۍ له موږ غواړي تر ټولو ارزانه ډالۍ ده او تر اوسه پورې په مصر کې کومې ښځې ځان دومره ارزانه نه دی خرڅ کړی. کله چې موږ یوه عمومي کور یعنې فاحشهخانې ته ورځو او غواړو چې له یوې تورپوستې مېرمنې سره تفریح وکړو، لږ تر لږه باید د مسو یوه کړۍ ورکړو. خو دغه شهزادګۍ چې د خدایانو له توکمه ګڼل کیږي وایي چې زما لپاره یوه ډبره راوړئ. له دې کبله چې ډبره یوازې په ودانیو کې کارول کیږي او نور هیڅ مصرف نه لري، نو داسې ښکاري چې هغه د ځان یا د یوه خدای لپاره معبد جوړوي. شهزادګۍ د کبانو د بازار ځینې نارینه له ځان سره د نیل ساحل ته بوتلل او پر دې ورځې تر ماښامه له هغوی سره تفریح وکړه. هر نارینه چې له باکتامون سره ساعت تېراوه د هغې لپاره یې یوه ستره ډبره راوړله او په خوشحالۍ به یې نورو ته ویل شک نشته چې باکتامون یوه الهه ده، ځکه چې یوازې د یوې الهي شونډې د باکتامون د شونډو په شان خوږې وي. ماښام چې کله باکتامون غوښتل زرینې ماڼۍ ته لاړه شي، یو بیړۍ یې کرایه کړه چې ترلاسه کړې ډبرې د دغې بیړۍ په وسیله یو ځای ته ولېږدوي. ماښام چې کله باکتامون غوښتل زرینې ماڼۍ ته لاړه شي، یوه بیړۍ یې کرایه کړه چې ترلاسه کړې ډبرې د دغې بیړۍ په وسیله یو ځای ته ولېږدوي. د کبانو بازار نارینه وو په د هغې پر وړاندې سجده وکړه. روان به شول او ویل به یې ای د جنگ الهي، سبا هم راشه او له موږ سره تفریح وکړه، موږ به ستا لپاره نورې ډبرې هم راوړو. خو پر بله ورځ شهزادګۍ د سبزي منډۍ ته لاړه. دا بازار هم د کبانو د بازار په شان د نیل پر غاړه پروت و. کلیوالو به خپل کرنیز محصولات په خرو او غوایانو دغه بازار ته وړل او شهزادګۍ هغوی ته په خطاب کې وویل زه باکتامون د مصر د پوځ د قماندان او د ستر فاتح هورمهب میرمن یم چې د هغه لپاره مې 2 زامن زیږولي دي. خو هورمهب داسې سړی دی چې زه پرې ګرانه نه یم او له ما سره تفریح نه کوي، ان زما د اوسېدو لپاره یو کور هم نه دی جوړ کړی. له همدې امله زه نن تاسې ته راغلم او له تاسو غواړم چې له ما سره د نیل د څنډې تر ونو لاندې تفریح وکړئ. تاسې ته ډاډ درکوم چې هیڅ یوه ښځه به زما په شان خوندوره نه وي او یوازینی شی چې له تاسې یې غواړم یوه ډبره ده. کلیوال هم د کپلورونکو په شان په سر کې وډار شول، خو شهزادګۍ خپلې جامې لرې کړې او خپل اندام یې ور وښود. د کتان جامو لمن یې وښوروله چې باد د هغې د بدن عطر په فضا کې خپاره کړي او د کلیوالو سپږمو ته یې ورسوي. کلیوالو وویل باید دغه فرصت له لاسه ورنه کړو، ځکه چې په ټول عمر کې یو ځل ممکنه ده یوه شهزادګۍ موافقه وکړي چې له یوه کلیوال او بېوزلې سره تفریح وکړي. موږ تر اوسه پورې داسې ښځه نه ده لیدلې چې له جامو یې داسې خوږ وږم احساسېږي. زموږ د ښځو له اندامونو څخه خو د خوښیو بویونه لټېږي. له دې وروسته یو شمېر کلیوالو له شهزادګۍ سره د نیل په ساحل کې تفریح کوله. نورو خپل ښه خوشې کړي ول. تللي ول چې ډبرې راټولې کړي او ماښام شهزادګۍ له ډبرو په ډکه بیړۍ کې ماڼۍ ته ستنه شوه. پر درېیمه ورځ شهزادګۍ د سکرو بازار ته لاړه او هغه څه یې تکرار کړل چې 2 ورځې مخکې یې ترسره کړي ول. سکرو پلورونکو په سر کې دا تصور هم نه کاوه چې یو شهزادګۍ دې له دوی سره تفریح وکړي او د سکرو په دوړو دې ځان تور کړي. شهزادګۍ دومره سکاره پلورونکي د نیل څنډې ته بوتلل چې د نیل ساحل تک تور ښکارېده او که دې د لمر لوېدو پر وخت چا د نیل د څنډې واښه لیدلي وای نو فکر یې کاوه چې د اوبو یوه ډله آسونه پر دې ځای تیر شوي دي او واښه یې تر پښو لاندې کړي دي. پر دې ورځ د ښاره پلورونکو او کاهنانو اعتراض پورته شو، ځکه چې سکرو پلورونکو ډبرې نه درلودې چې شهزادګۍ ته یې ورکړي، نو د میخانو او معبدونو پر وړاندې ډبرې یې ټولې کړې او شهزادګۍ ته یې راوړلې. د لمر لوېدو په وخت شهزادګۍ بیا له ډبرو په ډکه بیړۍ کې ماڼۍ ته ستنه شوه او هغه ځای ته یې ولېږدولې چې ورته ټاکلی و. د دې کبله چې له 3 ورځو راهیسې شهزادګۍ باکتامون خپل ځان ټولو ته بربنډ کړی و، نو پر دې شپه په طبس کې له دې خبرې پرته بل بحث نه و. هغو کسانو چې په خدایانو یې عقیده نه درلوده شهزادګۍ د دې عمل په هکله یې بله توضیح ورکوله او هر سړي په طبس کې هیله کوله چې له شهزادګۍ باکتامون سره ساعت تیر کړي. په بله ورځ زیات شمیر نارینه آن هغه کسان چې څو میرمنې یې درلودې له شهزادګۍ سره د ساتیري لپاره ډبرې په لاس په هغو بازارونو کې ګرځېدل چې په تیرو 3 ورځو کې باکتامون پکې لیدل شوې وه او هغې په تمه کېناستل.
هغو کسانو چې سره او سپین درلودل ډبرې یې وپیرودلې او هغو چې سره او سپین نه درلودل له معبدونو او عمومي ځایونو ډبرې غلا کړې په داسې ډول چې کاهنان مجبور شول له ګزمي وغواړي چې د معبد شاوخوا پیره وکړي چې غله ونشي کړای د معبدونو ډبرې غلا کړي خو په بله ورځ شهزادګۍ باکتامون بازارونو ته نه لاړه او ځان یې خلکو ته ونه ښود بلکې په زرینې ماڼۍ کې استراحت وکړ چې د تیرو 3 ورځو ستوماني ختمه کړي بیا غرمه مهال د ډبرو کتلو ته ورغله چې د نیل په څنډه کې ایښې وې وروسته یې د دربار د غوجلو معمار راوغوښته او ورته یې وویل دغه ډبرې چې ګورې ما راټولې کړي او ټولې زما لپاره ډېر ارزښت لري ځکه چې هره ډبره ماته یوه خاطره را پر زړه کوي د هر څومره چې ډبره لویه وي دغه خاطره هومره قوي وي او اوس له تا څخه غواړم چې د دغو ډبرو څخه زما لپاره یو کور جوړ کړه چې زه کور ولرم او هلته ژوند وکړی شم ځکه چې زما میړه هورمهب له ما کرکه کوي ما پرېږدي کله کوش او کله هم سوریې ته ځي هغه کور چې ته ما ته جوړوي باید ډېر ښکلی او لوی وي او د ډبرو له درکه اندېښنه مه کوه ځکه چې زه بیا هم ځم او دغه ډول ډبرې راوړم چې ته به د ډبرو له پلوه هیڅ ستونزه ونه لرې د سلطنتي غوجلو د جوړولو معمار ډېر ساده سړی و کله چې د شهزادګۍ وړاندیز واورېد ویې ویل شهزادګۍ ما ټول عمر ساده ودانۍ او غوجلې جوړې کړي دي او ماڼۍ نشم جوړولی ته چې نیت لرې یو ښکلی قصر جوړ کړي باید ستر معماران او هنرمندان راوبولې چې ستا کور زما د کمعقلۍ له امله بېکاره نشي شهزادګۍ د معمار پر اوږه لاس کېښود او ویې ویل ای د سلطنتي غوجلو جوړونکیه زه یوه بېوزله مېرمن یم او ته پوهېږې زما میړه هم له ما کرکه کوي نو دومره شته نه لرم چې ستر معماران او هنرمندان وګمارم زه هغوی ته فلزات نشم ورکولی او آن ستا د زیارونو پر وړاندې تا ته داسې ډالۍ نشم درکولی چې ستا زحمتونه جبران کړي خو کله چې د دغه کور کار خلاص شو زه او ته به دې کور ته ننوځو او له تا سره به تفریح وکړم معمار په دې خبره خوشحال شو ځکه کتل یې چې شهزادګۍ باکتامون د مصر تر ټولو ښکلې مېرمن ده او اورېدلې هم و چې هغې په وروستیو ورځو کې په طبس کې له یو شمېر نارینهو سره تفریح کړې ده که هورمهب په طبس کې وایي ښایي معمار ترې ډار شوی وای او په دې هیله به یې شهزادګۍ ته کور نه جوړوو چې ورسره تفریح وکړي خو له دې کبله چې د مصر د پوځ قمندان په مصر کې نه و نو معمار فکر کوو چې ځان باید له یوې سترې نیکمرغۍ څخه محروم نه کړي د سلطنتي غوجلو معمار په مینه او لیوالتیا سره کار کاوه او له باکتامون سره د څملاستو مینې هغه دې ته اړ کاوه چې ډېرې خولې تویې کړي شهزادګۍ باکتامون به د نورو ډبرو د ترلاسه کولو لپاره هره ورځ له ماڼۍ څخه وتله او نه یوازې په واټونو کې بلکې په معبدونو کې هم خلکو ته ویل چې د هغې لپاره ډبرې راوړي یوه ورځ کاهنانو د ګزمې په مرسته هغه په یوه معبد کې ونیوله خو باکتامون په غرور سر پورته کړ او ویې ویل آیا پوهیږئ چې د چا پر وړاندې ولاړ یاست زه باکتامون د لوی فرعون لور یم او په رګونو کې مې د فرعونیانو او خدایانو وینه بهیږي په مصر کې داسې قاضي نشته چې ما محاکمه کړی شي بلکې دا زه یم چې قاضیان محاکمه کوم له دې سره سره چې تاسې ماته سپکاوی کړی دی خو زه به سزا در نه کړم بلکې ډېر مې زړه غواړي چې له تاسې سره تفریح وکړم ځکه کاهنان ښه خواړه خوري او تکړه کسان وي کاهنان او د ګزمې کسان هیڅکله وږي نه پاتې کیږي خو که تاسې هم غواړئ چې له ما سره تفریح وکړئ باید هر یوه ډبره راته راوړئ لاړ شئ او د معبدونو دیوالونه او د قاضي کور وران کړئ ځکه چې په دغو ودانیو کې تر نورو ځایونو ډېرې ډبرې کارول شوي دي د ګزمې کسان چې دنده یې د نورو کورونو ساتنه وه چې څوک یې ډبرې پټې نه کړي اوس یې په خپله د معبدونو او د قاضي د کور پر دیوالونو حمله وکړه ډبرې یې وکیندلې او میرمن باکتامون ته یې وروړې هغې به خپلې ژمنې پوره کولې او هر یو به ورسره خپل ساعت تېراوه له هغه وروسته د ډبرو د ترلاسه کولو لپاره عمومي ځایونو ته لاړه او په فاحشهخانو کې ځان د هغه ځای په نارینهو خرڅ کړ له هغوی وغوښتل چې ډبرې وروړي او هر ځل به یې ځان په بشپړ ډول معرفي کاوه چې خلک یې وپېژني چې دا شهزادګۍ باکتامون د مصر د لښکرو د قمندان د هورمهب میرمن ده خو دا خبره هم باید وکړم کومه ورځ چې شهزادګۍ د باندې نتله د خپل شخصیت او مقام فکر به یې ډېر کاوه او داسې کار به یې نه کوو چې شخصیت ته یې تاوان ورسیږي دغه راز کله به چې له زرینې ماڼۍ د خپلو ځینو کارونو لپاره په روان تخت کې د باندې تله دومره پرتم او وقار یې درلود چې چا دا جرأت نشو کولی چې له هغې وغواړي تفریح ورسره وکړي ځکه چې د شتمنو کسانو او لویو شخصیتونو میرمنې مجبوره نه دي د شتمنۍ د ګټلو لپاره ځان خرڅ کړي نو کله چې وغواړي په ارزانه بیه د ځان له خرڅولو ډډه کولی شي دغه راز کله چې خلک ګوري یوه شهزادګۍ ځان په ارزانه بیه خرڅوي
نو هغه نه سپکوي، ځکه فکر کوي چې یوه اصیله او شتمنه میرمن حتما په یو داسې دلیل چې دوی پرې نه پوهیږي ځان ارزانه خرڅوي. دوی فکر کوي دا له هغو ښځو سره توپیر لري چې د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره ځانونه خرڅوي او له هر سړي سره څملي. په داسې حال کې چې د دې عمل څرنګوالی او کیفیت یو شان دی، په دواړو حالتونو کې ښځې ځان ارزانه خرڅ کړی دی، که هغه د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره وي یا د هوس او یا د هورمهب په شان له یوه میړه څخه د غچ اخیستلو لپاره. تر هغه چې دا نړۍ وي داسې ښځې به وي چې ځانونه ارزانه خرڅوي، خو یوه د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره ځان خرڅوي، بله د یوې کړۍ میسو او سرو سپینو لپاره، بله د کور او مریانو د ترلاسه کولو لپاره، خو څلورمه بیا یوازې د هوس لپاره ځان ارزانه خرڅوي، یوازې د دې لپاره چې له یو چا سره یې خپل ساعت تیر کړی وي. په دغو ښځو کې هغه ډېره سپکېږي چې تر ټولو بېوزله وي. خلک د هغو میرمنو لپاره چې شتمنې دي پلمې پیدا کوي، او هغه چې شهزادګۍ ده هر څومره چې ځان ارزانه خرڅ کړي بیا یې هم خلک نه سپکوي. په زرینه ماڼۍ کې ټول پوهېدل چې شهزادګۍ باکتامون د خپل کور ډبرې له کوم ځایه راوړي دي. کله به چې د زرینې ماڼۍ ښځې د باکتامون د کور لیدو ته راتلې، هغه ډبرې به یې شمېرلې چې د دې کور په جوړولو کې لګېدلې وې. دوی به حیرانې شوې، ویل به یې آیا دا خبره د منلو ده چې یوه ښځه د دې ډبرو په اندازه له خلکو سره څملاستلې وي؟ خو هیڅ یوې داسې جرأت نه شو کولی چې دا خبره په خپله باکتامون ته وکړي. ان د مصر فرعون آمی چې کله له دې مسئلې خبر شو، د دې پر ځای چې غوسه شي خوشحاله شو، ځکه چې له هورمهب سره یې دښمني درلوده. دی پوهېده چې کله دغه سړی په بریالیتوب سره له سوریې راستون شي او هاتي ته ماتې ورکړي، نو آمی به نور د مصر فرعون نه وي. له همدې امله یې خوشحالي کوله چې باکتامون په دې ډول هورمهب په خلکو کې سپک او نوم بدی کړي. که دغه سړی له سوریې څخه په راستنېدا پسې وغواړي چې آمی له پاچاهۍ لرې کړي، داسې به یې سپک او مشهور کړي چې حیران به پاتې شي. خو هورمهب په سوریه کې په جنگ بوخت و او په دې بریالی شو چې د سیدون، ازمیر او بیلبوس ښارونه له هاتي څخه ونیسي. د دې هېواد ډېر غنیمتونه یې مصر ته راواستول او دغه راز د خپلې میرمنې لپاره یې ښکلې ډالۍ راواستولې. په تبس کې ټول پوهېدل چې په زرینه ماڼۍ کې څه تېرېږي، خو دغه خبرې یې هورمهب ته نه رسولې. ان هغه خلک چې هورمهب ګمارلي ول چې په تبس کې د هغه ګټې خوندي کړي، هغوی هم هورمهب نه خبراوه او ویل به یې باکتامون چې کوم کار کوي دا د میړه او ښځې د جنګ یوه برخه ده. که موږ د ژرندې د پلونو ترمنځ لاس کېږدو تاوان به مو کړی وي، نو غوره ده چې د میړه او ښځې په دې جنګ کې غلې پاتې شو. په دې ډول هورمهب د شهزادګۍ باکتامون له کارونو بېخبره پاتې شو. زه تصور کوم چې دغه موضوع د مصر په ګټه وه، ځکه چې که هورمهب له دې مسئلې خبر شوی وای، نو په آرامو اعصابو به یې پوځي عملیات نه وای کړي. ما په دې تاریخ کې په مصر کې د آمی د سلطنت او په تبس کې د شهزادګۍ باکتامون د چلند په هکله ډېرې خبرې وکړې. د ځان په هکله مې خبرې ونه کړې. علت یې دا و چې د خپل ژوند په هکله بله د پام وړ خبره نه لرم چې ویې کړم. نور زما ژوند نه مستېده. زما د ژوند اوبه په کراره روانې وې او د سیند په دواړو لورو کې ګردابونه جوړول.